بسم الله الرحمن الرحیم. نبیه مدثر یم د لسم ټولګي د فزیک مضمون لپاره ستاسو په خدمت کې یم. تېره ویډیو کې موږ تاسو د لسم ټولګي د فزیک مضمون په نهم لوست کې د کمیتونو وپېژندل چې کمیتونه څه ته ویل کېږي، همدارنګه د کمیتونو ډولونه مو ویله چې یو کمیت چې دی هغه په دوه ډوله کېدای شي چې یو سکالري کمیت دی او بل وکتوري کمیت دی. به مو وکتور وپېژندي چې وکتور څه ته ویل کېږي او همدارنګه د وکتور په ډولونو باندې مو بحث وکړي. راځو د نن ورځې درس مو دی د وکتورونو جمع کول یا د وکتورونو محصله. څنګه کولی شو چې څو وکتورونه یا دوه وکتورونه یو د بل سره جمع کړو او د هغوی محصله راوباسو. د وکتورونو جمع کول یا هم محصله راایستل چې دا عموما په دوو طریقو سره کېږي. یعنې کله چې موږ تاسو غواړو چې د وکتورونو څه شي پیدا کړو، د وکتورونو محصله پیدا کړو، دغه د وکتورونو محصله کولی شو چې په دوو طریقو سره راوباسو. د وکتورونو محصله کولی شو چې په دوو طریقو سره راوباسو، چې یوې طریقې ته په خپله څه ویل کېږي، یوې طریقې ته هندسي طریقه ویل کېږي. په هندسي طریقه سره د وکتورونو لاسته راوړل یا د وکتورونو د محصلې پیدا کول، او بلې طریقې ته یې الجبري طریقه ویل کېږي. په الجبري طریقه سره د وکتورونو د محصلې لاسته راوړل. هندسي طریقه چې ده په خپل ځان کې بیا په دوو ډولو سره موږ کولی شو چې پیدا کړو، چې یوې طریقې ته یې په خپله د انتقال طریقه ویل کېږي. چې ورته ویل کېږي یوې طریقې ته یې په خپله د انتقال طریقه یا هم مثلثي طریقه ورته ویل کېږي. د انتقال طریقه او مثلثي طریقه کوم توپیر نظر لري. یوې طریقې ته یې د انتقال طریقه او بلې طریقې ته یې مثلثي طریقه، البته یوې طریقې ته یې د انتقال طریقه یا مثلثي طریقه ویل کېږي، او بلې طریقې ته یې د متوازي الاضلاع طریقه ویل کېږي. بلې طریقې ته یې څه ویل کېږي؟ د متوازي الاضلاع څه ورته ویل کېږي؟ طریقه ورته ویل کېږي. موږ کولی شو چې په دغه دوو طریقو سره د څه شي پیدا کړو، د وکتورونو محصله پیدا کړو، چې یوې هندسي طریقه ده چې هندسي طریقه یې په خپله بیا په دوو طریقو سره کولی شو چې په دې کې پیدا کړو، بل چې د الجبري طریقه ده. لومړی راځو د هندسي طریقې څخه یې راشروع کوو. څنګه کولی شو چې په هندسي طریقې سره د وکتورونو محصله پیدا کړو. دلته په هندسي طریقه کې موږ کولی شو چې د وکتورونو محصله په دوو رقمو سره پیدا کړو. یو دا چې د انتقال په طریقه سره یا مثلثي طریقه سره. په ځینو ځایونو کې ځینې استادان وایي چې د انتقال طریقه او مثلثي طریقه توپیر سره لري، خو د انتقال طریقه او مثلثي طریقه هیڅ کوم توپیر نه سره لري. دا چې څنګه زه په مثالو کې درته ښیم. او بل چې دی هغه د متوازي الاضلاع طریقه ده. په دغه دوو طریقو سره موږ کولی شو چې په هندسي طریقه کې د وکتورونو جمع یا محصله لاسته راوړو. لومړی راځو د انتقال له طریقې څخه استفاده کوو، چې څنګه کولی شو چې د انتقال په طریقه سره د وکتورونو محصله لاسته راوړو. یعنې دوه وکتورونه لرو، د دې هغه محصله چې ده هغه د انتقال په طریقې سره یا په مثلثي طریقې سره څنګه لاسته راوړلی شو. د انتقال په طریقه کې یا په مثلثي طریقه کې کله چې موږ او تاسو دوه وکتورونه ولرو، نو د دغه دوه وکتورونه چې دي په موازي ډول سره یې داسې انتقالوو چې د یوه وکتور مبدا د بل وکتور د انجام سره ونښلي، او بیا د یوه وکتور د مبدا څخه د بل وکتور تر انجام پورې یوه لیکه کشوو، یو کرښه لیکو، یو مستقیم خط کشوو، چې دغه خط په خپله د دوه وکتورونو محصله موږ ته په لاس راکړي. څنګه؟ د مثال په توګه سره موږ او تاسو د A او B دوه وکتورونه لرو. دا د A یو وکتور سو، همدارنګه دا دویم د B یو وکتور سو. د A او همدارنګه د B دوه دانې وکتورونه موږ لرو. زه راځم دغه د A او د B وکتورونه په موازي شکل سره او په عین اندازه سره په عین مقدار سره داسې را انتقالوم چې د یوه وکتور مبدا د بل وکتور د انجام سره څه رقم سي ونښلي. د مثال په توګه سره د B وکتور مثلا په دغه اندازه سره په موازي ډول سره مې دلته را انتقال کړي. راځم پسې د A وکتور چې دی دا مو په خپله د څه وکتور سو، دا مو د B وکتور سو. راځم د A وکتور هم په موازي طریقه او په عین مقدار سره په داسې شکل سره را انتقالوم چې د B د وکتور سره د دې وکتور څه شي ونښلي، د دې وکتور مبدا ورسره ونښلي. یعنې دا مو د څه وکتور سو، دا مو د A وکتور سو. د A وکتور او د B وکتور دواړه په موازي شکل سره او په عین اندازه په عین مقدار سره داسې را انتقالوو چې د یوه وکتور مبدا د بل وکتور د انجام سره ونښلي. بیا د یوه وکتور د مبدا څخه د بل وکتور تر انجامه پورې څه شي کشوو، یو لیکه کشوو، یو مستقیمه کرښه کشوو، چې دغه کرښه په خپله موږ ته د دغه دواړو وکتورونو آر یا هم محصله یا جمع څه کوي، په لاس راکوي. معنا دغه کرښې ته په خپله څه ویل کېږي، د دواړو وکتورونو هغه محصله ورته ویل کېږي.
چې دغه طریقې ته په خپل د انتقال په طریقه سره یا په مثلثي طریقه سره د وکتورونو محصله پیدا کول. یا د مثال په توګه سره یو بل مثال لرو، مثلا دوه دانې چې لرو موازي وکتورونه لرو، مثلا یو وکتور چې دی هغه د A وکتور دی او دویم وکتور مثلا د B وکتور لرو. اوس یو څوک وایي د A وکتور او د B وکتور محصله تاسو لاسته راوړي. کله چې د A وکتور او د B وکتور محصله موږ لاسته راوړو نو موږ دغه دواړه وکتورونو په موازي ډول سره داسې انتقالوو چې د لومړي وکتور مبدا د دویم وکتور د انجام سره سره کم سي ونشلي. مثلا د A وکتور را انتقالوم، د A وکتور چې می کله مثلا را انتقال کوي په عین اندازه او په موازي شکل سره په دې ځای کې مداسبه کوي د A وکتور را انتقال کوي. د B وکتور په داسې شکل سره په موازي او همدارنګه په عین اندازه سره انتقالوو چې د وکتور مبدا د دویم وکتور د انجام سره سره کم سي ورسره ونشلي. دا موږ پسې د B وکتور. اوس د دغه وکتور د لومړني وکتور د مبدا څخه به د دویم وکتور تر انجام پورې دغه کومه فاصله چې دغه ته په خپل د دواړو وکتورونو R یا هم چې ویل کېږي محصله ورته ویل کېږي. یا د انتقال په طریقه سره یا په هندسي طریقه سره موږ کولی شو چې په دغه ډول سره د دوو وکتورونو هغه چې شي پیدا کړو محصله پیدا کړو چې لومړی وکتور او همدارنګه دویم وکتور په عین اندازه او همدارنګه په موازي شکل سره داسې انتقالوو چې د لومړني وکتور هغه مبدا چې د هغه د دویم وکتور د انجام سره ونښلېږي او بیا د لومړني وکتور د انجام څخه او د دویم وکتور د مبدا پورې یو لیکه کشوو. دغه لیکې ته په خپله چې ویل کېږي دغه لیکې ته په خپله د دغه وکتورونو محصله یا هم چې ورته ویل کېږي R ورته ویل کېږي. دا د انتقال په طریقه سره د وکتورونو محصله پیدا کول. راځو پسې په متوازي الأضلاع طریقه سره د وکتورونو محصله پیدا کوو. د متوازي الأضلاع د نوم څخه داسې معلومیږي چې په دغه ځای کې به څه شی جوړیږي، یو متوازي الأضلاع به جوړیږي. د متوازي الأضلاع په طریقه سره د وکتورونو محصله پیدا کول هم په هندسي طریقه کې سره کم دي شامل دي. د متوازي الأضلاع په طریقه سره څه شي کول د وکتورونو محصله پیدا کول. د چې د متوازي الأضلاع په طریقه سره د وکتورونو محصله تر اوسه نو داسې ویل شو چې متوازي الأضلاع طریقه سره د وکتورونو محصله پیدا کول عبارت د هغه طریقې څخه دي د کوم په نتیجه کې چې شي رامنځته کیږي یو متوازي الأضلاع شکل رامنځته کیږي. په دغه طریقه کې څه شي کوو؟ په دې کې لومړی د دواړو وکتورونو چې دي هغه په موازي ډول سره داسې انتقالوو چې د دواړو وکتورونو مبداګانې سره وصلېږي. د دواړو وکتورونو مبدا یو د بل سره سره کم کېږي وصلېږي. بیا د دواړو وکتورونو د انجامونو څخه یو بل سره موازي چې شي کوو موازات رسموو او د موازات چې د موازاتو تقاطع نقطه چې ده په دغه ځای څخه د موازاتو تقاطع نقطې څخه بیا د دواړو وکتورونو د مبدا تر نقطې پورې دلته دغه نقطې دواړې یو د بل سره نښلوو چې دغه لیک ته په خپله چې ویل کېږي د دواړو وکتورونو هغه محصله ورته ویل کېږي. د مثال په توګه سره مثلا هغه مثلا د A وکتور او همدارنګه د B وکتور په نظر کې نیسو، د A وکتور او د چې وکتور د B وکتور دواړه په نظر کې نیسو. اوس راځو دغه دواړه وکتورونه د متوازي الأضلاع په طریقه سره د دې چې پیدا کوو د دې هغه محصله پیدا کوو. متوازي الأضلاع طریقه سره چې دې محصله پیدا کوو نو راځو داسې لیکو چې د خپل مساوي کېږي. لومړی د دواړو وکتورونو مبداګانې یو د بل سره څنګه کوو نښلوو. دواړه وکتورونه په داسې ډول سره په موازي اندازه او په عین مقدار سره انتقالوو چې د دواړو وکتورونو مبداګانې یو د بل سره ونښلېږي. مثلا راځم د A وکتور چې دی البته د B وکتور چې دی دا را انتقالوم، همدارنګه د B وکتور د A وکتور هم په داسې اندازه په داسې شکل سره په موازي ډول سره را انتقالوم چې په عین مقدار معنا په مقدار کې هیڅ توپیر نه راځي، په عین مقدار سره یې همداسې په موازي ډول سره داسې را انتقالوم چې د B د وکتور سره د دغه وکتور مبدا سره کم سي وصل سي. کله چې د A وکتور او د B وکتور مبداګانې یو د بل سره سره کم سولې وصل سولې بیا د A د وکتور څخه د B وکتور په موازي یو کرښه څنګه کوو رسموو. تاسو ګورئ د A وکتور څخه چې کومه کرښه موږ تاسو رسموو دغه کرښه د B وکتور سره موازي ده او همدارنګه د B وکتور څخه د A وکتور په موازي یو لیکه څنګه کوو یو کرښه څنګه کوو ورڅخه یې کشوو. دلته دغه دواړه موازات چې دي دا په یوه نقطه کې یو د بل سره څنګه کوي قطع کوي. د دواړو موازاتو د قطع نقطه را اخلو د دواړو وکتورونو د مبدا د نقطې سره څنګه کوو ورسره نښلوو. د دواړو وکتورونو د مبدا د نقطې سره د دواړو نقطې څنګه کوو نښلوو. دلته چې دغه د دواړو موازاتو د تقاطع نقطې څخه بیا د دواړو وکتورونو د مبدا تر نقطې پورې کومه کرښه رسم شوله دغه په خپله د R په نوم سره یادیږي. یعنې د دغه دواړو وکتورونو عبارت د دغه دواړو وکتورونو د محصلې څخه ده. یعنې موږ کولی شو چې په متوازي الأضلاع طریقه سره د دواړو وکتورونو محصله په دغه شکل سره لاسته راوړو چې د دواړو وکتورونو مبداګانې یو د بل سره رسموو او بیا د A وکتور څخه د B وکتور په موازي یو لیکه کشوو او همدارنګه د B وکتور څخه د A
وکتور په موازي ولیکه که شو بیا د دواړو موازاتو د تقاطع نقطه او د دواړو نو وکتورونو د مبدا نقطې یو د بل سره نښلو چې دغه ته په خپله د دې څه ویل کېږي چې دغه ته په خپله د دې آر یا هم محصله ورته ویل کېږي. دغه څخه وروسته راځو په الجبري طریقه سره د وکتورونو د محصلې پیدا کول. څنګه کولی شو چې په الجبري طریقه سره د وکتورونو محصله پیدا کړو؟ په الجبري طریقه سره د وکتورونو محصله پیدا کول هم اسانه دي، فقط په دې کې به چیشته ضرورت شته. په الجبري طریقه کې به فقط موږ ځینو فورمولونو ته ضرورت لرو. راځو په الجبري طریقه سره د وکتورونو محصله پیدا کول. په الجبري طریقه سره چې کله د وکتورونو محصله پیدا کوو، د لپاره د مثال په توګه سره موږ تاسو دوه دانې متلاقي وکتورونه لرو. متلاقي وکتورونه عبارت د هغه وکتورونو څخه دي چې په خپل منځ کې دواړه چیشي لري، یو زاویه لري. مثلا دی په خپل منځ کې د ټیټا یو زاویه لري. د دواړو وکتورونو ترمنځ مثلا په الجبري طریقې سره موږ غواړو د دې محصله پیدا کړو، نو داسې پیدا کولی شو چې موږ وایو چې د دغه دواړو وکتورونو محصله چې ده هغه مساوي کېږي په خپل عبارت د آر څخه ده. معنی د دواړو وکتورونو محصله چې ده هغه په خپل آر دی. نو آر څنګه پیدا کولی؟ آر داسې پیدا کولی شو په الجبري طریقه کې چې آر مو مساوي کېږي، دا مو د A وکتور شو، دا مو د B وکتور شو، صحیح، دا مو د A وکتور شو او دا مو د B وکتور شو. آر چې دی هغه په خپل مساوي کېږي په څه شي سره؟ آر مو مساوي کېږي په A مربع جمع B مربع سره جمع 2AB ضرب کوساین د څه شي سره؟ کوساین د ټیټا تر جذر لاندې. دا مو څه شو؟ دا مو آر شو په الجبري طریقه کې. په الجبري طریقه کې آر په خپل څه شي دی؟ ریزلټنټ یا هم هغه محصله د وکتورونو یا هم جمع د وکتورونو چې په الجبري طریقه کې موږ په رقم طریقه سره کولی شو چې پیدا یې کړو. اوس دلته چې موږ هر سوال د مثلا په الجبري طریقه کې داسې حلوو چې A مربع دغه A وکتور راخلو مربع کوو، B وکتور راخلو مربع کوو، بیا جمع کوو د 2AB سره د 2 چې دی دا هم د A او د B چې شته ورضرب دی د وکتورونو هغه مقدار ته ورضرب دی. بیا د زاویه کوساین نیسو او د هغه سره یې ضربو او بیا د دې جذر مربع جذر یې پیدا کوو. نو دا سوالونه عموما سره کم کېږي، اوږدېږي. نو د دې لپاره چې موږ او تاسو په دغه سوالونه څه پوه کړو، لنډ یې کړو، نو د دغه لپاره موږ او تاسو د دې لپاره ځینې مشخصات لرو. هغه مشخصات یې راځو مطالعه کوو چې بیا موږ کولی شو په اساني سره په الجبري طریقه کې د وکتورونو محصله پیدا کړو. هغه مشخصات څه شي دي؟ دغه مشخصات د جملې څخه راځو. لومړی شرط ته راځو، لومړی هغه مشخصات ته راځو. په دې کې داسې وایو که چیرې د ټیټا زاویه چې ده، دغه د ټیټا زاویه یا هم دغه د ټیټا زاویه چې ده دا مساوي سي په صفر سره. کله چې د ټیټا زاویه سره کم سي مساوي سي په صفر سره، نو بیا د وکتورونو محصله داسې پیدا کولی شو چې آر مو مساوي کېږي په څه شي سره؟ آر مو مساوي کېږي په A جمع B سره. په دا وخت کې مو آر مساوي کېږي په څه شي سره؟ په A جمع B سره. معنا دا چې د دواړو وکتورونو ترمنځ د ټیټا زاویه چې ده هغه مساوي سي په صفر سره. معنا دوی ترمنځ چې شوي زاویه موجوده نه وي، د وکتورونو دواړه همجهته وي. کله چې وکتورونو دواړه همجهته وي نو د دې په خپل منځ کې هغه زاویه سره کم وي موجوده نه وي. نو په دغه وخت کې چې موږ تاسې د دې هغه محصله پیدا کوو لکه څنګه چې مخکې په انتقال په طریقه کې ویل، نو آر خپله مساوي کېږي په A جمع B سره. په دغه طریقه د دې محصله څنګه کولی شو؟ لاسته یې راوړلی شو. دویم حالت که چیرې د ټیټا زاویه چې ده دا خپله مساوي سي په 90 درجې سره، د ټیټا زاویه یا همدغه زاویه چې وه دا مساوي سي په 90 درجې سره. مثلا د دواړو وکتورونو ترمنځ دغه د ټیټا زاویه چې ده دا په څو درجې سي؟ دا 90 درجې سي. په دغه وخت کې بیا آر چې دی دا خپله مساوي کېږي په څه شي سره؟ آر چې دی هغه مساوي کېږي په خپله په A مربع جمع B مربع تر جذر لاندې. ولې؟ ځکه چې کوساین د 90 درجو خپله مساوي کېږي په چا سره؟ کوساین د 90 درجو مساوي کېږي بیرته په صفر سره، او صفر چې د 2AB سره ضرب کې د خپل چې شي کېږي دا هم صفر کېږي. نو دغه برخه په مکمل ډول سره ټوله سره کم کېږي، صفر کېږي. کله چې دا برخه ټوله مساوي سو په صفر سره، نو صفر جمع عدد هیڅ بیرته خپل هغه عدد کېږي. نو په دې خاطر موږ داسې وایو که چیرې ټیټا مساوي سي په 90 درجې سره، نو آر مساوي کېږي په A مربع جمع B مربع سره. همدارنګه دریم حالت داسې دی چې که چیرې مثلا د ټیټا زاویه چې ده دا مساوي سي په 4 درجو سره، د ټیټا زاویه چې ده دا مساوي سي په 180 درجو سره. معنا دا چې دغه د ټیټا کومه زاویه چې ده دا مساوي سي په 180 درجو سره. معنا دواړه سره کم سي مخالف الجهته وي او د دې په منځ کې چې شي موجوده وي، یو زاویه موجوده وي او دغه زاویه خپله 4 درجې وي، 180 درجې وي. په دغه حالت کې بیا چې شي کوو؟ په دې حالت کې مو بیا آر مساوي کېږي په څه شي سره؟ په دې حالت کې مو بیا خپل آر چې دی دا مو مساوي کېږي په د A منفي B سره. آر مو مساوي کېږي په څه سره؟ په A منفي B مطلقه قیمت سره. معنا د دواړو وکتورونو محصله بیا موږ داسې لاسته راوړلی شو چې موږ د لوی وکتور څخه کوچنی وکتور څخه وکړو منفي وکړو. مطلقه قیمت مې ځکه ونیوی ځکه چې د یوه د لوی وکتور څخه کوچنی وکتور منفي کوو، بیرته خپله چې په لاس راته راځي د دې هغه محصله موږ ته په لاس راځي.
همدارنګه څلورم حالت ته که چیرې راسو په څلورم حالت کې داسې وایو چې که چیرې د ټیټا زاویه چې ده دا مساوي سي په صفر سره د ټیټا زاویه مساوي سي په صفر سره په عین حال کې دغه A وکتور چې دی دا مساوي د B وکتور سره A وکتور هم سره کم یې مساوي د B وکتور سره په دغه وخت کې چې به تاسو مثلا چې پیدا کوئ محصله پیدا کوئ نو R مو مساوي کېږي په خپله په چې سره په 2A سره په 2 ضرب A سره اسانه د ټیټا زاویه په منځ کې مساوي سول په صفر سره د ټیټا زاویه چې مساوي سول په صفر سره A هم مساوي دی د B سره نو A مساوي سول د B سره تاسو فقط یو وکتور ته 2 ور ضرب تاسو دې چې په لاس درکې هغه محصله تاسو ته په لاس درکې همدارنګه راځو په پنځم حالت ته په دې کې پنځم حالت بیا په داسې شکل سره دی چې د مثال په توګه سره پنځم حالت ته راځو پنځم حالت کې داسې وایو که چیرې د ټیټا زاویه چې د خپله مساوي سي په 2 درجو سره دا مساوي سي په 9 درجو سره نو همدارنګه د A وکتور چې دی دا مساوي د B د وکتور سره د A وکتور هم سره کمې مساوي د B د وکتور سره په دغه وخت کې چې موږ تاسو د دواړو وکتورونو جمع پیدا کوو یا محصله پیدا کوو نو د خپله مساوي کېږي په چیشي سره د خپله مساوي کېږي په 2 ضرب A تر جذر لاندې سره په چیشي سره په 2 ضرب A تر جذر لاندې سره دا چې ولې په دې خاطر چې دواړه یو د بل سره کم دي مساوي دي نو دواړه وکتورونه چې یو د بل سره مساوي سول او ټیټا زاویه هم مساوي سو په 90 درجه سره کوساین د 90 درجه خپل بیرته مساوي کېږي په صفر سره نو تاسو کولای شئ چې محصله په اسانه ډول سره داسې پیدا کړئ چې یوه زاویه د 2 څپو کې ورضرب کړئ او بیا د هغه مربع جذر ونیسئ دا په خپله دوی چې سوله هغه محصله یې سوله همدارنګه شپږم حالت داسې دی چې که چیرې مثلا د A زاویه چې دا مساوي د البته د A وکتور د A وکتور چې دی دا مساوي د B د وکتور سره او په عین حال کې د ټیټا زاویه چې دا مساوي په 2 درجو سره په 8 درجو سره په دغه وخت کې تاسو کولای شئ چې R چې دی یا هم محصله چې د هغه داسې پیدا کړئ چې تاسو 3 تر جذر لاندې ته چې ضرب کړئ 3 تر جذر لاندې ته A ور ضرب په دا وخت تاسو کولای شئ چې 3 ضرب A تر جذر لاندې یا 3 تر جذر لاندې ته چې ضرب کړئ هغه د A وکتور هغه مقدار څپو کې ورته ضرب کړئ د دې اووم حالت سره کم دی په اووم حالت کې موږ داسې وایو که چیرې د A وکتور چې دی د خپله مساوي د چا سره د B د وکتور سره همدارنګه د ټیټا زاویه چې دا مساوي په 2 درجو سره په 160 درجو سره په دغه وخت کې چې R موږ پیدا کوو هغه R چې دی د خپله مساوي کېږي په څه سره هر چې دی هغه خپله مساوي کېږي په A سره او A چې د هغه خپله مساوي کېږي بیرته په چا سره په B سره معنا دا چې په دې وخت کې چې بیا کله موږ محصله پیدا کوو هغه په محصله خپله مساوي کېږي په چی سره محصله خپله مساوي کېږي د یو وکتور په مقدار یا اندازې سره کله چې د ټیټا زاویه مساوي په 160 درجې سره او په دغه وخت کې دواړه وکتورونه یو د بل سره مساوي نو دې محصله خپله مساوي کېږي د یو وکتور په چی سره د یو وکتور په مقدار سره یعنی یو د B مقدار یا د A مقدار د خپل بیرته مساوي کېږي محصله سره د خپل یو حالت دی په دې کې یو شرط جوړېدلی شي چې مثلا د وکتورونو په محصله کې مثلا هغه کوم حالت دی چې محصله خپله مساوي کېږي د وکتور په مقدار سره تاسو داسې ویلی شئ چې کله چې زاویه د ټیټا زاویه مساوي شي په 160 درجې سره په دغه وخت کې خپله کله چې د A وکتور مساوي د B د وکتور سره د ټیټا زاویه مساوي شي په 160 درجې سره په دغه وخت کې د محصله چې د هغه په خپله مساوي کېږي په چی سره د یو وکتور په اندازې یا هم مقدار سره یا به د A وکتور یا د B وکتور هیڅ کوم توپیر نه لري د لپاره راځو پسې اتم حالت کې داسې وایو که چیرې د A وکتور چې دی دا د دې مقدار مساوي د B د وکتور سره د A وکتور مقدار مساوي د B د وکتور سره معنا څه شي معنا دا چې مثلا د A وکتور هم 15 واحد دی او د B وکتور هم سره کم دی 15 واحد دی معنا د دواړو سره کم دی د دواړو هغه مقدار یو د بل سره مساوي دی او همدارنګه په دې ځای کې د ټیټا زاویه چې دا هم مساوي کېږي په 180 درجو سره د ټیټا زاویه مساوي کېږي په 180 درجو سره نو په دې ځای کې R چې دی یا هم محصله چې د هغه خپله مساوي کېږي په صفر سره ولې ځکه چې د ټیټا زاویه مساوي په 180 درجو سره او د A او B همدارنګه وکتورونه چې دی هغه د مقدار یو د بل سره مساوي نو په تیر شرط کې کومه تاسو ویل چې هغه به خپل بیرته مساوي کېږي په چی سره په A منفي B سره په څلورم شرط کې په البته څلورم حالت کې په دریم حالت کې ما تاسو ته مخکې ویل چې که چیرې مثلا د دواړو وکتورونو ترمنځ د ټیټا زاویه مساوي شي په 180 درجې سره او د وکتورونو مقدار یو د بل سره توپیر لري تاسو د لوی وکتور څخه کوچنی وکتور منفي کړئ کوم چې تاسو ته په لاس درکړي هغه مساوي کېږي په خپله په R سره اوس په دې ځای کې که چیرې د وکتورونو مقدارونه هم یو د بل سره مساوي او زاویه یې هم 180 درجې نو واضح خبر ده چې د یو وکتور څخه چې بل وکتور منفي کړي محصله یې په لاس راځي صفر په لاس راځي همدارنګه
کله چې موږ او تاسو دا خو هغه چې شوه هغه حالتونه وه چې کله موږ چې شوه لرو کله چې موږ ته هغه دوه وکتورونه راکول سوي او د دوه وکتورونو محصولات موږ څخه غوښتي وي د وکتورونو مقدار یې راکړي همدارنګه د ټیټا زاویه هغه اندازه یې راکړي نو تاسو کولی شئ چې په دغه طریقې سره محصول یې لاسته راوړئ. اوس که چیرې مثلا دا رقم وي عمومي فورمول یې موږ او تاسو داسې ویلي وو د محصولیت د لاسته راوړنو چې آر چې دی هغه مساوي کېږي په څه سره په ا مربع جمع بي مربع همدارنګه جمع 2 ای بي ضرب کوساین د څه کوساین د ټیټا تر جذر لاندې دا عموما په الجبري طریقې کې د وکتورونو د محصولیت د لاسته راوړلو عمومي فورمول دی. اوس که چیرې په دې فورمول کې موږ او تاسو د مثلا آر هم معلوم وي معنا محصله هم معلومه وي د یو وکتور او د بل وکتور مقدار هم معلوم وي خو موږ څخه زاویه ورکوي نو بیا څنګه کولی شو چې زاویه لاسته راوړو. زاویه د لاسته راوړلو لپاره راځو پسې فورمول ته داسې ویلی شو چې کله چې موږ ته مثلا په سوال کې محصله هم راکړې وي د وکتورونو مقدار هم راکړی وي خو د زاویې مقدار یې نه وي راکړی نو کولی شو چې د زاویې مقدار په داسې شکل سره پیدا کړو چې کوساین د ټیټا مساوي کېږي په څه سره کوساین د ټیټا چې دا خپله مساوي کېږي په آر مربع منفي ا مربع منفي بي مربع تقسیم پر څه سره تقسیم پر 2 ا بي سره. په دغه طریقه سره موږ تاسو کولی شو چې د زاویې مقدار څه وکړو د فورمول په واسطه سره یې لاسته راوړو. دغه فورمول چې دی دا په خپله د دې فورمول څخه څه شوی دی په لاس راته راغلی دی. دا و د وکتورونو محصله پیدا کول چې موږ کولی شو وکتورونو محصله په دوو طریقو سره پیدا کړو چې یوې ته یې هندسي طریقه ویل کېږي بلې ته الجبري طریقه ویل کېږي. په هندسي طریقه بیا په دوو طریقو پیدا کولی شوی چې یوې ته په خپله مثلثي یعنې انتقال طریقه ویل کېږي او بلې ته متوازي اضلاع طریقه ویل کېږي او همدارنګه په الجبري طریقه کې موږ تاسو عمومي فورمول داسې دی چې آر مساوي کېږي په ا مربع جمع بي مربع جمع 2 ا بي ضرب کوساین د ټیټا تر جذر لاندې. دلته دغه فورمول په واسطه موږ کولی شو چې محصله لاسته راوړو خو د دې لپاره چې مثلا ځینې حالتونه موږ لرو هغه حالتونو لپاره موږ جلا جلا فورمولونه وویل چې تاسو کولی شئ هغه ټول فورمولونه خپل ځان سره یادداشت کړئ د سره نوټ یې کړئ همدارنګه زده یې کړئ. د همدارنګه مو د ټیټا زاویې د لاسته راوړنې لپاره هم چې ویلي وه هغه فورمول مو ویلی چې څنګه کولی شو چې مثلا موږ ته یې محصله هم راکړې وي او د وکتورونو مقدار یې هم راکړې وي نو بیا څنګه کولی شو چې زاویه لاسته راوړو. زاویه نه معلوم وي د زاویې د لاسته راوړلو لپاره مو هم چې ویلي فورمول مو ویلي. نو پر دغه ټولو فورمولونو باندې به انشاءالله الرحمن په راتلونکي ویډیو کې موږ تاسو سوالونه حلوو پر ټولو فورمولو باندې چې د هر فورمول لپاره به جلا جلا سوال حلوو چې په الجبري طریقه سره مثلا سوال راته راکول سوي په هندسي طریقه سره سوال راته راکول سوي دغه سوال په سره کم طریقه سره موږ کولی شو چې حل یې کړو. دا چې موږ تاسو د الجبري طریقې پېژندنه وکړه همدارنګه د هندسي طریقې په هندسي طریقې کې د متوازي اضلاع طریقې او همدارنګه د مثلثي او یا هم انتقال طریقې پېژندنه په مکمل ډول سره وکړه فورمولونه مو ټول وویل. نو د دې په پای ته رسېدو سره موږ تاسو د دې ویډیو درس هم پر همدې باندې پای ته رسیږي. تر بیا پورې ښه ورځ او ښه چلند.